څه عجیبه خوند کوي یار کله چې ستا میچ ته چې کوم دی ستا ملي لوبډله ناستې او تا تشویقوي او ستا میچ ګوري. راځئ د راشد خان او ورسره چې کوم دی د افغانستان د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو دغه احساسات او مبارکي در سره شریکوم په دې سیټ مې. تاسو ګورئ ښه چې څومره زبردست ده غرنی بال دی او ټول چې کوم دی په ډریسنګ روم کې ناست دي. ډېر زبردست دی یار. شاهدي ته وګوره خوشحاله دی. نور فضل حق فاروقي، حاجي صاحب، رحمت شاه او جنتن ټراټ هم پکې دی یار. حمید حسن، راشد خان، نوید، فرید دی دا که نه؟ فرید هم تللی دی ښه. ټول ټیم میټ ستا لوبې ته ناست او د افغانستان د ایمرجنګ ایشیا کپ فاینل لوبه ګوري. په شریکه باندې دغه لوبه ګوري او خپل ځوانان چې کوم دی تشویقوي نو ډېر زیات خوند کوي، ډېر زیات کیف کوي. یو بله خبره کوم ملګرو، د اکتوبر دغه میچ چې کوم ده په افغانستان باندې ډېره راس راغلې ده. په دغه میچ کې کوشش کوئ چې د افغانستان سره سیریز مالک هغه هره لوبډلې که هغه اسټرالیا ولې نه وي، خو څه ووایم که په اکتوبر میچ کې د افغانستان نه څوک سیریز وګټي، ځکه دغه میچ چې کوم ده تقریبا د تیر کال نه را دې خوا په افغانستان باندې ډېره راس راغلې ده. په تیر کال نړیوال جام په 2023 کې چې کوم دی د پاکستان غوندې لوبډله، د انګلینډ غوندې لوبډله، ورسره چې کوم دی د سریلانکا غوندې لوبډله افغانستان ووهله او د هغې نه بعد چې کوم دی د دوی هغه مومنټم جاري دی او همداسې بس د دوی چې هغه ماشومان کم دي، کم ځوانان دي، هغوی هم هغه مومنټم جاري ساتلی دی. نو کوشش کوئ چې په اکتوبر میچ کې د افغانستان سره چې کوم دی سیریز مه کوئ، ځکه که اکتوبر میچ کې چا هم د افغانستان سره سیریز کو، که هغه انډیا وه، که هغه نیوزیلینډ وه، که هغه اسټرالیا وه، که هر ټیم و، نو هغه به د ماتې سره مخ کېږي. ځکه دا میچ چې کوم د افغانستان دپاره ډېره لکي ده. په دې میچ کې چې کوم دی افغانستان ډېر زیات میچونه وګټل. په دې ریسنټلی په دې میچ کې چې کوم دی ایمرجنګ ایشیا کپ وګټو او افغانستان تاریخ رقم کو. نو زما د طرفه یو ځل بیا د افغانستان بغیور ملت ته دغه ستره کامیابي مبارک شه. ډېر ځورېدلی قوم دی، ډېر ځورېدلی ولس دی، ځکه تل په دغه ملک کې چې کوم دی ناخوالې شوي دي، په دغه ملک کې چې کوم دی قسم قسم حکومتونه راغلي دي، په دغه ملک کې چې کوم دی د دغه ملک خلکو ډېر زیاتې قربانۍ ورکړي دي، بیا هم چا ماتې نه ده ورکړې. نو ډېرې زیاتې خبرې مې په زړه دي ملګرو، خو ویډیو رانه اوږدېږي. دا ویډیو سره زیات نه شیر کړئ. د مزید ویډیوګانو لپاره پیج فالو کړئ. والسلام.